د خوست ولایت اسماعیل خیل مندوزی ولسوالۍ دوکانونو کلي کې د ګل حفیظ الله او حکیم الله کورنیو ترمنځ 4.5 کاله پخوانۍ دښمنۍ چې ترمنځ یو کس هم وژل شوی و روغه جوړه د یاد ولسوالۍ امنیتي مسؤلینو او قومي مشرانو په ګډو هڅو سره ترسره شوه. د یاد روغې جوړې په راټولېدنه کې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ امنیتي مسؤلینو ویل چې د خلکو ترمنځ د بدیو ختمولو ته ځانګړی وخت ورکړی د مشرانو په هدایت او د قومي مشرانو او سپینګیرو په ګډو هڅو سره به د لړۍ تر هغې جاري ساتي تر څو ټولو بدیو ته د پای ټکی کېږدي. امنیتي مسؤلینو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې شپه او ورځې په خدمت کې دي او خلک کولی شي خپل ستونزې له نږدې ورسره شریکې کړي. موږ تل پندګۍ هڅه کوو او دا هڅه کوشش کوو سپینګیرو ته علماو ته سپارښتنې کوو د ولسوالۍ کومه شورا چې د هغې ته په هرې میاشتې کې چې کومه غونډه وي موږ دا په دې ټینګار وي او مشرانو موږ ته ټینګار دی چې تاسې د خلکو په منځ کې چې څومره دښمنۍ دي دا په دوستۍ باندې بدلې کړئ هلې ځلې وکړئ دغه دښمنۍ نوره پای ته ورسوئ چې که شپه وي او که ورځې وي موږ دې ته اماده یو چې په موږ باندې غږ وکړئ موږ منډه درسره کوو موږ کومک درسره کوو چې څومره مو هڅه توان وي انشاءالله نه بدرېږو. د یاد روغې جوړې په ترڅ کې دیني علما کرامو او قومي مشرانو په خپلو وعظونو کې د بخښنې کړلو او روغې جوړې پر فضیلت خبرې وکړي او له خلکو یې هم وغوښتل چې وینه په وینو نه مینځل کېږي باید چې خپلو منځونو کې د ورورۍ یا مینې ژوند ترسره شي. میک سپینګیري په هیڅ وخت کې ورادمو یې دغه یا غنا نه یو ورادمو بېغمه شوي چې میک د کومې د قبایلې په منځ کې چې څومره مشکل څومره بدۍ رغلي دي او یا ورادمو یو علماو سره ورادمو مشاوره سره چې د شرعي احکامو په مطابق داسې نه وي میک په هغه کې ورا کومي سپینګیري دومره بلادیت نه لرو بیا یې نه پوښتنه کوو میک خپل توان انشاءالله نه دی درخ کړی او یا هم دغسې ورادمو هڅه کوو چې د موضوع چې څر پوتې دي ورادمو هغه حل کړو لکه سره کوم مقصد تیارو په کوتکو سره یا په رضو سره نه ختمیږي په بلف سره ختمیږي په رڼا سره ختمیږي نو داسې الحمدلله ته که سړی کوشش وکړي د بدي حل شي دواړه کورنۍ به خوشحالي انتقام کې دومره اجر نشته لکه په عفه کې چې اجر دی. بل لور روغه کوونکې کورنۍ خوښې وي چې د یادې بدۍ ختمولو کې امنیتي مسؤلین او قومي مشران لاس په کار کیږي او له تریخ ژوند څخه یې د تل لپاره خلاصوي او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به په یوه ټغر سره کینی او د مینې او یووالي ژوند به ترسره کوي. اوس الحمدلله د اماراتو برکت او د مشرانو برکت بیرته خپل خپلوان جوړ شو او جوړه رښتینې جوړه وشوله. بدي خو ډېر بد شی ده چې بد نه هم ده خو بدي بد شی ده پوه شوې. خلک نه غوښتنه دغه ده چې باید یو بل ته لاس سره ورکړي ورورولۍ ژوند تېر کړي. زه ډېر خوشحاله یم چې دا جوړه وشوه تر څو ډېر ښه وشول تر د نورو خلکو ته مې دا پیغام دی په راتلونکي کې دا رقم جوړې وکړي. د یادولو ده چې د یادې ولسوالۍ امنیتي مسؤلینو زیاتولی چې د اسلامي امارت پر راتګ سره په دغه ولسوالۍ کې د حکومتي مسؤلینو او قومي مشرانو په هڅو سره د کورنیو ترمنځ تر 23 پورې روغې جوړې ترسره شوې دي.